د هګۍ له دې 5 جالبو ګټو څخه خبر استئ؟ اول، هګۍ د اعصابو د روغتیا په ساتلو کې ډیره مرسته کوي ځکه هګۍ د کولین نومي موادو غوره سرچینه بلل کیږي. کولین د اعصابو د انتقالي سیستم په پیاوړتیا کې مهمه ونډه لري. هګیو کې شته ویټامین B12 د اعصابو لپاره دفاعي سیستم جوړوي. همدارنګه د هګۍ زیړ په خاص اندازه فولیټ لري کوم چې عصبي حجرات فعال ساتي او ورسره د اعصابو فعالیت له پخوا چټک او زیاتوي. دوهم، د هګۍ د هډوکو په پیاوړتیا او وده کې ډېره مرسته کوي. همدارنګه په هګیو کې شته کلسیم او فاسفورس نومي مواد د هډوکي په لا پیاوړتیا او کلکولو کې زیاته ونډه لري. دریم، هګۍ په خپل ځان کې په زیاته اندازه پروټین لري چې د عضلاتو په پیاوړتیا کې زیاته ونډه لري. همدارنګه د بدن د اضافي وزن د زیاتېدو په مخنیوي کې مرسته کوي. په یوه ورځ کې باید له 3 دانو څخه زیاتې هګۍ ونه خوړل شي. څلورم، د هګۍ خوړل د ویښتانو او نوکانو د روغتیا لپاره تر ټولو ښه خواړه دي. په هګیو کې شته او امینو اسید نومي مواد د نوکانو پیاوړي کولو سربیره ویښته هم پیاوړي او ښکلي کوي. پنځم، هګۍ خوړل د سترګو لید په زیاتېدو کې زیات اهمیت لري ځکه په هګۍ کې د لیوتین او زیاګناتین نومي مواد شتون لري کوم چې سترګې له مختلفو ناروغیو څخه ساتي. مننه.